له دې ویډیو ستر درس اخلئ. د لومړي ځل دپاره یې ویل خپل اولاد پلار ته پریښی او پلار مستقیم ماشوم راوړی دی د انسانانو بیړۍ ته تر څو د انسانانو سره اړیکه ونیسي او انسانان هم په بیړۍ کې ورته خوشحاله دي او د دې ماشوم سره لوبې کوي. مطلب پلار دا خطر منلی په داسې حالت کې چې که چیرته یې ورسره مور وه په عمر کې به یې د انسانانو بیړۍ ته نږدې نه و پریښی. تاسو د دې ویډیو نه څه زده کوی شئ؟ که چیرته د پلار زامن اوسئ معمولا شاید ستاسو ژوند سخت وي، شاید ستاسو پلار تاسو ووهي، شاید په زور په تاسو باندې کار وکړي، شاید تاسو ورټي، اما پلار مو آماده کوي هغه نړۍ ته چې په شدت بېرحمه ده. ولې که چیرته د مورکۍ زوی اوسي نو بچې نه خو بیا خیر نه ویني، شاید مور دې د تا نه ساتنه وشي کولی، شاید د ښځو په منځ کې تا ته ډوډۍ درکړی شي، اما کله چې ته بالغه کیږي او دې وحشتناکه نړۍ ته راوځي بیا حیرانه پاتې کیږي چې د کوم ځای نه پیل وکړي. پس که زما منئ د پلار زامن پاتې شئ، د پلار سخته ژبه وزغمئ تر څو مو آماده کي هغه نړۍ ته چې په شدت سره بېرحمه ده. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.